الرحیم دا خپل ځینه بیا شروع کوو د سورة القمر په 10 نمبر آیت نه او د سوزر د لاسه دا ویډیو بنده شوه د 10 نمبر آیت نه بلکې د سورة القمر 10 نمبر آیت نه بیا شروع کوو واقعه د نوح علیه السلام او د هغه د قوم هغه روانه وه چې څنګه الله د هغه قوم تباه کړی و. الله وی ولقد ترکناها آیة فهل من مدکر او یقینا موږ پرېښوده دا کښتۍ نښه نو آیا شتي څوک نصیحت اخیستونکی چې د دې واقعې نه نصیحت واخلي. فکیف کان عذابي ونذر نو څنګه شو عذاب زما او يرول زما. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر او یقینا آسان کړی موږ قرآن د پاره د نصیحت اخیستو نو آیا شتي څوک نصیحت اخیستونکی. دا قرآن الله آسان کړی د نصیحت اخیستو دپاره نو څوک شتي چې نصیحت ترې واخلي. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر تکذیب کړی و عادیانو نو څنګه و عذاب زما او يرول زما. بله واقعه اوس الله سبحانه وتعالی د عادیانو راوړي إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا يقينا راولېږله موږ په هغوی باندې هوا تیزه في يوم نحس مستمر په ورځ سپیره همیشه کې مستمر یعنې همیشه دوی باندې همیشه شوه ده تر دې چې د آخرت هغه عذاب ته یې ورسول. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر راویستلی خلق گویا کې دوی تنې د کجورو دي د ویښ نه راویستلی شوي. د دې قومونو تذکره اکثر قرآن کې ځای په ځای شوي ده او موږ سره تېر شوي دي نو بیا تفصیل ته ضرورت نشتی. فكيف كان عذابي ونذر نو څنګه و عذاب زما او يرول زما. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر او یقینا آسان کړی دی موږ قرآن د پاره د نصیحت نو آیا شتي څوک نصیحت اخیستونکی. کذبت ثمود بالنذر تکذیب کړی سمودیانو د یره ورکوونکو پیغمبرانو. فقالو نو ویلي ابشرا منا واحدا آیا بنده زموږ نه یو تن نتبعه تابعداري وکړو موږ د هغه. انا اذا لفي ضلال وسعر یقینا موږ به په دغه وخت کې خامخا په ګمراهۍ کې یو وسعر او په لیونتوب کې به یو. که موږ چېرته یو سړی چې په موږ کې دی زموږ په شان انسان دی آخر په ده کې څه کمال دی چې د ده تابعداري به کوو او که موږ د ده تابعداري وکړه انا اذا لفي ضلال وسعر بیا خو موږ په ګمراهۍ کې یو او په لیونتوب کې یو. او القي الذکر علیه من بیننا آیا رالیږلی شوي د وحي په ده باندې په منځ زموږ کې. بل هو کذاب اشر بلکې دا ډېر دروغجن دی لوی کوونکی دی. ایله بیله په ده باندې وحي راله زموږ په منځ کې نور څوک نه و د دې وحي حقدار چې په ده باندې صرف راله نو دا دروغجن دی لوی کوونکی دی. سيعلمون غدا من الكذاب الاشر زر ده چې دوی به پوه شي سباله چې څوک دی ډېر دروغجن لوی کوونکی. د الله عذاب راشي که نه نو بیا به دوی ته پته ولګي چې څوک دروغجن دی. انا مرسل الناقة فتنة لهم یقینا منګه رالیږونکي یو اوښې لره امتحان د دوی دپاره. الله اوښه رالیږلی و که نه دا یو امتحان و. فارتقبهم واصطبر
نو انتظار کوه د دوی او صبر کوه ونبئهم او خبر ورکه دوی ته ان الماء قسمة بینهم چې یقینا اوبه تقسیم دی په منځ د دوی کې کل شرب محتضر کل شرب محتضر هر نمبر د اوبو ته به حاضري کیږي د هر چا نمبر چې راشي هر سړی به خپل نمبر ته حاضري یوه ورځ هغه د اوښې نمبر دی دا اوښه به اوبه څکي کوهي ته به راځي او یو نمبر چې دی نو هغه بیا د بله ورځ بیا د ټول قوم ده فنادوا صاحبهم نو آواز وکړو هغوی ملګري خپل ته فتعاطا فعقر نو هغه توره راواغسته بس قتل یې کړه اوښه فکیف کان عذابي ونذر نو څنګه و عذاب زما ویرول زما انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة یقینا موږ راولېږله په هغوی باندې چغه یوه فکانو کهشیم المحتضر نو شو دوی په شان د مات راماتې ګیا د شپول جوړونکي چې شپول دې تاوي داسې شو لکه د شپول جوړونکي د شپول چې مات رامات بوسو په شان شي داسې الله کړو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر او یقینا آسان کړی دی موږ قرآن د پاره د نصیحت نو آیشتي څوک نصیحت اخیستونکي کذبت قوم لوط بالنذر تکذیب کړی قوم د لوط علیه السلام د یره ورکوونکو پیغمبرانو انا ارسلنا علیهم حاصبا یقینا موږ راولېږو په هغوی باندې باران د کاڼو الا آل لوط سوا د کورنۍ د لوط علیه السلام نه نجیناهم بسحر بچ کړل موږ هغوی په وخت د پیشمني کې نعمة من عندنا دا نعمتو د طرف زموږ نه کذلک نجزي من شکر دغه شان بدله ورکوو موږ هغه چا ته چې شکر ادا کوي الله تی لوط علیه السلام او دا هغه غلونه بچ کړي وي کنه ولقد انذرهم بطشتنا او یقینا غیرولي هغوی د حملې یاد نیو زموږ نه فتماروا بالنذر نو هغوی شک وکړو په یرولو کې ولقد راودوه عن ضیفه او یقینا هغوی مطالبه کړې وه د هغه نه د میلمنو د هغه فطمسنا اعینهم نوران کړي منګه سترګې د هغوی جبریل علیه السلام پسې راوتی و کله چې دا ملایکې لاړو که نو په لوط علیه السلام پسې هغه خپه او د قوم بهر راجمع شو نو جبریل علیه السلام راووتو بهر ته او د خپلې وزرې خورې کړي چې هغه د وسپنو نه هم زیاتې تېرېږي او د دوی د سترګې پې ولې نو دا ړانده شو فذوقوا عذابي ونذر نو وسکی عذاب زما و يرول زما ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر او یقینا سحر وخت کې راغی وختي په دوی باندې عذاب همیشه فذوقوا عذابي ونذر نو وسکی عذاب زما و يرول زما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر او یقینا آسان کړی دی موږ قرآن د پاره د نصیحت نو ایشتي څوک نصیحت اخیستونکي ولقد جاء آل فرعون النذر او یقینا راغلی و فرعونیانو ته یره ورکوونکي کذبوا بآیاتنا کلها دروغجن وګڼل آیتونه زموږ ټول فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر نو راونیول موږ هغوی په رانیولو د زورور ذات چې قدرت واله دی الله وایي موږ هغه هم راونیو او هغه ذات به بیا څنګه رانیسي څنګه به د هغه رانیوئ چې هغه زوروري طاقتوري قدرت والی اکفارکم خیر من اولئکم
ایا کافران ستاسو غوره دي د دغه کسانو نه. الله اکبر. یعنی په دغو باندې عذاب راتلی شي په تاسو به نه راځي سوري تاسو غوره یې د هغوی نه. ام لکم براءة فی الزبر یا شتي تاسو لره بچوالی د عذاب نه په کتابونو کې یا تاسو د هغوی نه غوره یې که څنګه او که نه څه آسماني کتابونو کې دا خبره راغلې ده چې په تاسو به عذاب نه راځي. ام یقولون نحن جمیع منتصر آیا وی دوی منګه غټه ډله یو بدله اخیستونکي که دا مشرکان دا خبره کوي که نه چې منګه زمونږ ډله غټه ده او زمونږ خلق ډیر دي. سیهزم الجمع ویولون الدبر زر ده چې شکست به وخوري دا ډله او راوابړی شاګانې پته به یې ولګي. د مؤمنانو په لاس الله به دوی ذلیله کړي دي که نه. بل الساعة موعدهم بلکې قیامت وخت مقرر د دوی دی. والساعة ادها وامر او قیامت ډېر لوی مصیبت دی او ډېر تریخ دی. ان المجرمین فی ضلال وسعر یقینا مجرمان په ګمراهۍ او په اور کې دي. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم په هغه ورځ چې راښکلی کېږي به په اور کې په مخونو خپلو ذوقوا مس سقر ورته ویلی کېږي به وڅکئ عذاب د سوځېدو. انا کل شیء خلقناه بقدر یقینا موږ هر شی پیدا کړی دی هغه په خاص اندازې سره. دلته سوال دا پیدا کېدو چې دا به کله کېږي. هلته وویلی شو که نه چې دا ګمراهان به په جهنم کې راښکلی کېږي او دوی ته به ویلی کېږي چې عذاب وڅکئ. کله الله وی د هر شي به یو خپل اندازه ده تقدیر خبرې دي. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر او نه دی حکم زمن مگر یو شپېلۍ د په شان د رب د سترګې. الله وی چې وی غواړم که نه نو بیا ګرانه نه ده. ولقد اهلکنا اشیاعکم او یقینا تباه کړي دي موږ ستاسو په شان خلک. فهل من مدکر نو آیا شتي څوک نصیحت اخیستونکی. مشرکانو ته الله وی چې ستاسو په شان ډېر موږ مخکې تباه کړي نو نصیحت ولې نه اخلئ. وکل شیء فعلوه فی الزبر او هر شی چې دوی کړی دی نو په صحیفو د ملایکو کې دي. وکل صغیر وکبیر مستطر او هر وړوکی او لوی عمل لیکلی شوی دی. الله وی چې د بندګانو ټول اعمال نوټ کړی شوي دي که هغه غټ اعمال دي که هغه واړه اعمال دي. ان المتقین فی جنات ونهر یقینا متقیان به په جنتونو او نهرونو کې. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر او په مجلس د رښتینوالي کې په نزد د باچا پوره قدرت لرونکي. رښتینوالي په مجلس کې به دوی په جنتونو کې به په ولو کې به. الله دې دا نعمتونه موږ ته هم نصیب کړي. سورة الرحمن لوی موضوع د دې صورت هغه د الله رحم دی. یعنې الله خپل رحمتونه بیان کړي دي په بندګانو باندې په درې طریقو سره. یو دا چې الله تاسو له روحاني او ظاهري نعمتونه درکړي. بیا الله نور رحمتونه ذکر کوي چې جنت او جهنم پیدا کړي دا هم د الله رحم دی. په درېیمه رکوع کې بیا الله د جنت اقسام ذکر کړي دي. دا ډېر خوندور صورت دی. ها خدا ده چې د دې د فضیلت په باره کې چې کوم حدیثونه راغلي دي نو هغه سندن کمزوري دي. دا صورت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیریانو باندې هم لوستلی او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د دې تلاوت د قریشو په مخ کې هم کړی و. سورة الرحمن په دې کې 88 آیتونه دي او 3 په دې کې رکوګانې دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بهدا مهربان ذات علم القرآن تعلیم ورکړی دی د قرآن. د الله رحم دی وی رحمان دی او قرآن ښوولی دی.
خلق الإنسان پیدا کړی دی انسان علمه البيان خولي دته وضاحت کول د مقصد خپل الشمس والقمر بحسبان نور او سپومۍ په حساب سره روان دي والنجم والشجر يسجدان او بوټي او ونې سجدې کوي یا ستوري او ونې سجدې کوي نجم وړوکي بوټي ته وایي او شجر ونې ته وایي یا نجم ستوري ته وایي دواړه معنی صحیح دي والسماء رفعها ووضع الميزان او اسمان الله پورته کړی دی او یخې د تله دا تله الله را لېږلې ده دا هم د الله یو لوی رحم دی او د الله نعمت دی الا تطغوا في الميزان ویلی دی چې زیاتې مه کوئ په تول کې واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان او برابر کوي تول په انصاف سره او کمې مه کوئ په تول کولو کې والارض وضعها للانام او ځمکه الله یخې ده د پاره د خلکو فیها فاکهة والنخل ذات الاکمام په هغې کې میوې دي او کجوري کڅوړو والا والحب ذو العصف والریحان او دانې دي بوس والا او خوشبویانی دی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم یو د احساناتو د رب خپل نه انکار کوئ تاسو ای انسانانو او پیریانو دا صورت دی چې الله پکې د انسانانو او پیریان دواړه یو ځای مخاطب کړي او ځکه وي پیریانو چې کله دا صورت واورېدو نو هغوی به وي یا الله جواب به یې داسې کوو وی الله د یو نعمت نه انکار نه کوو د یو نه انکار نه کوو دا خبره یې د ساتئ چې په دې صورت کې فبأي آلاء ربكما تكذبان د دې بیا ډېر تکرار شوی دی څو څو پیرې راغلی موږ به صرف بیا غایت وایو ترجمه به یې نه کوو ترجمه یې دا شو ده یاده کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم یو د احساناتو د رب خپل نه به انکار کوئ تاسو ای انسانانو او پیریانو خلق الانسان من صلصال كالفخار پیدا کړی د انسان د کړنګار کوونکي خټې نه چې په شان د ټوکر یا په شان د کودونې یا په شان د کودرینده د داسې خټې نه الله د انسان پیدا کړی چې هغه کړنګار کوي لکه کودرین وچه شي که نه د دې خټې صفات مخکې ایتونو کم تیر شوي دي هغه خټه چې واغېږلی شي ډېره او بیا زړه شي او د ډېر پاتې کېدو سره رنګ بدل شي او کړنګ کوي بیا دا د الله رحم دی ولې ځکه چې بیا به په دې انسان کې عاجزي نه وي که د بل څه نه پیدا وي نو په خاوره کې عاجزي ډېری وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړی دی د پیریانو پلار د ګډوډ اور نه یا د هغه اور نه چې خالص لمبې والی جان د پیریانو پلار مقصد دی چې پیریان الله د اور نه پیدا کړي دي فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب د دوو مشرقونو دی او رب د دوو مغربونو دی نو مشرق او مغرب خو یو دی څنګه دوه دوه ویلي جواب یو د جمع مشرق ته یو د ووړي دی دغه شان یو د جمع مغرب دی یو د ووړي فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان شریکی روان کړي دي دوه دریابونه چې یو بل سره یو ځای چلیږي بینهما برزخ لا یبغیان په منځ د دواړو کې یو پرده ده چې یو بل باندې زیاتې نه کوي دوه دریابونه یو ځای روان دي یو شان او په منځ کې پرده ده دی زیاتې نه کوي دی خوا نه راوړي دی زیاتې نه کوي دی خوا نه راوړي فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان راوزی د دوانو نه ملغلرې غټې او وړې یا او نرۍ لؤلؤ غټې ملغلرې مرجان نرۍ ملغلرې فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او خاص د الله په اختیار کې دي رواني کشتۍ چې ډکې کړې شوي دي په دریاب کې په شان د غرونو د کشتۍ چې رواني په شان د غرونو دا د الله رحم دی نعمت دی فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان هر هغه څوک چې په ځمکه باندې دی فنا کیدونکي دي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او باقي به پاتې مخ د رب ستا چې لوی شان واله او عزت واله دی الله به پاتې کېږي او نور چې څه دي د ټول به فنا کېږي فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض سوال کوي د الله نه هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دي یعنې ټول مخلوق الله ته محتاج دی ښه که څوک په اسمان کې دی او که په ځمکه کې دی الله ته سوالونه کوي الله ته زاریانې کوي محتاج دی الله ته كل يوم هو في شأن هر ورځ الله په یو کار کې دی په یو جدا جدا کار کې دی الله هر وخت څوک غریب کوي څوک مړ کوي څوک ژوندی کوي څوک پیدا کوي څوک بیماری څوک روغی څوک څوک هر وخت الله په یو کار کې دی فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان زر ده چې وزګار بشم تاسو ته دوه درنو یعنی پیریانو انسانان دې کې دمکي ډېره لویه الله وایي زه به تاسو ته فارغه شم خو الله خو هر وخت فارغه دی الله یو کار مصروفه کوي نه خدای د انسانانو ته د هغوی دا خبرې په شان خبره وکړه چې دوی ویرېږي چې ګورې یو ورځ راځي چې حساب به راسره کوم بیا به م پته ولګي فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس ډلې د پیریانو او انسانانو دا بله د قیامت په ورځ وي ښه چې انسانانو او پیریانو إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض كتاسو طاقت لري چې اوزئ د طرفونو د اسمانونو او د ځمکې نه فانفذوا نو اوزئ لا تنفذون إلا بسلطان نشئ وته مگر په طاقت سره او طاقت ستاسو نشته زی لاړ شئ ځه که ستاسو طاقت یې الله به د قیامت په ورځ دوی ته وایي که ستاسو طاقت یي نو اوزئ د دې اسمانونو او د دې ځمکې د دې پراخۍ نه دا کار تاسو نشئ کولی مګر په طاقت او طاقت نشته فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس رالیږلی کېږي به په تاسو دواړو باندې لمبې د اور او تانبه ویلې کړی شوي فلا تنتصران نو بدله به نشي اخیستی تاسو دواړه د یو بل فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالديان نو کله چې وچوي اسمان نو شي به سور ګلاب په شان د تیلو یا په شان د سرمنې رنګ کړی شوي د تیلو په شان به راوبهیږي او رنګ به یې داسې شي د سور ګلاب په شان یا سرمن چې هغه رنګ کړی شي د دې دا خبره یاد ساتئ د آخرني صورتونه نه دي د دې ترجمه واضحه وي
داسې تفصیل نه غواړي دا ایتونه اکثر د آخرت په باره کې تذکیروي نو ځکه موږ به هم روانه ترجمه کوو او دا لفظي ترجمه ده دا دوره او دا نشر زمونږ دا هم د لفظي ترجمې باره کې دی دا تفصیل نه دی او بل یو ورځ دو پاتې دي ختم ته نو ځکه موږ به روانه ترجمه کوو په هغه ځای کې به ودرېږو چې کوم ځای کې ودرېدو ته ضرورت محسوسوو فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان نو په دغه ورځ به تپوس نشي کېدی په باره د ګناه د یو انسان کې د انسان او نه د پیري نه یا نو په دغه ورځ به تپوس نشي کېدی په باره د خپلې ګناه کې د هیڅ انسان او نه د پیري نه یعنې د چا د ګناه تپوس به نه کېږي نه د انسان او پیري نه چې تا ګناهونه کړي که نه تا کړي دي که نه تا کړي دي که نه ولې ځکه چې الله به د هغوی په دې تندو باندې او په دې مخونو باندې به ټاپې والي علامات به پي د هغې نه به پته لګي چې او دا کسان جهنمیان دي دوی ګناهونه کړي دي نو تپوس ضرورت پاتې نه شو نو ځکه الله وایي فیومئذ لا یسأل نو په دغه ورځ تپوس به نشي کېدی عن ذنبه په باره د ګناه د یو انسان کې انس ولا جان د انسان نه او نه د پیري نه یا عن ذنبه په باره د ګناه د هغه کې د ګناه په باره کې به دې تپوس نه کېږي فبأي آلاء ربكما تكذبان ګوره دلته الله وایي که نه يعرف المجرمون بسیماهم پیژندلی کېږي به مجرمان په نښو د دوی فیؤخذ بالنواصي والاقدام نو نیولی کېږي به د تندونه او د خپو نه نښې به پرې لګېدلې خاص نښې به بس ملایک به بیا د خپو نه نیسي او د تندونه به نیسي او جهنم ته به غذاري فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا جهنم دی هغه دی چې دروغجن ګڼي دی لره مجرمان یطوفون بینها وبین حمیم آن دوی به ګرځي په منځ د دې او په منځ د ګرمو اوبو سختو ګرمو کې اوړي راوړي به ګرمو اوبو عذاب به ورته میلاویږي او بیا د اور عذاب به ورته میلاویږي او ګرځي به په دې عذابونو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان او د پاره د هغه چا چې یېرېږي د پیش کېدو د رب خپل نه دوه قسمه باغونه دي دوه قسمه باغونه دي مخکې ایتونو کې الله دنیوي او دیني نعمتونه بیان کړل اوس بعض هغه نعمتونه بیانوي چې جنتیانو ته به په آخرت کې میلاویږي د مجرمانو انجام بیان شو نو اوس وایي چې واوره د جنتیانو څوک چې د الله د پیشۍ نه یېرېږي نو د هغه دپاره دوه قسمه جنتونه دي چې بعض اعلی او بعض د هغې نه لاندې دي حدیث کې راځي که نه د سرو زرو دي او د سپینو زرو دي فبأي آلاء ربكما تكذبان اوس هغه د دوه هغه تذکره کېږي چې هغه ډېر غوره دي ذواتا افنان خاوندان د څانګو دي اوږدې اوږدې څانګې د ونو به په دې کې فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان په دې دواړو کې دوه چینې دي چې بهیږي به فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان په دې دواړو کې د هر قسم مېوې نه دوه جوړې دي فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق تکیه وونکي به یې په بسترو باندې چې لاندې طرفونه به د هغې د غټو ریخمونه وجن الجنتین دان او راشو کول د میوو د جنت به نږدې بطائنها
یعنی د جنتیانو د طلایانو د لاندې طرف چې کوم دی د ځمکې سره کوم چې د ځمکې سره لګي دا به دومره قیمتي او د نازک ریخمونه جوړي نو بیا سوچ وکړه چې کوم بره طرف وي هغه به څومره ښایسته وي دا شی راشي کول د میوو به دا به نږدې داسې به نه چې ونې به تا نه لري او څانګې به لري ستا به ورته لاس نه رسي نه فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف په دې باغونو کې به زنانه ښکته کوونکي نظر والی الله به ساتلي د دوی لپاره چې هغه هورې دي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان نه به یې رسېدلی هغوی ته هېڅ انسان مخکې د دوی نه او نه پیرې فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان گویا کې دوی یاقوت دي په رنګ کې او مرجان دي په صفایي کې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم یو د احساناتو د رب خپل نه انکار کوئ تاسو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نه د بدله د نیکۍ مګر احسان کول دي دوی نیکي کړې ده توحید پکې او اخلاص پکې بدله د هغې احسان ده الله وله جنت ورکو فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان او ما سوا د دینه دوه جنتونه دي دوه نور دي بیا چې هغه دینه لږ کم دي فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان تكشنبي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان پدې کې دوه چینې دي خوټ کېدونکي پورته یا دوه چینې دي په وارې فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان پدې کې به میوې او کجورې او اناري فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان پدې جنتونو کې به غوره بیبیانې ښایسته مخونو والی فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام دا حور دي بندي ساتلی شوي په خیمو د ملغلرو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نبي رسيدلي دويتا هیڅ انسان مخکې د دوی نه او نه یې سپیرې فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تکیه وونکي به یې په صادرونو یا په بالښتونو شنو وعبقري حسان او قیمتي بسترو ښایستو باندې یا او قیمتي قالینونو ښایستو باندې تکیه به وایي په بالښتونو تکو شنو باندې او قالینونو به ورته قیمتي پراته قیمتي بسترې به طلایانې به فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بركة والدين نم دربستا ذي الجلال والإكرام چلوی شان والدي أو عزت والدي سورة الواقعة دا مكي سورة او پا دی که شپگ نوی آیتون دی دری پا دی که رکوگانی دی لوی موضوع پا دی صورت کې الله سبحانه وتعالی آخرت ثابتی پا دی که دو قیامتونه پا کی ذکر شوی دی دا مرگ تذکره پا کی مشتی او دا لوی قیامت تذکره پا کی مشتی او بیا الله سبحانه وتعالی دا صورت پا آخر کې د قرآن کریم په باره کې خبره کړې ده
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة کله چې واقع شي واقع کیدونکې ورځ مراد تر قیامت دی د قیامت یو نوم دی الواقعه لیس لوقعتها کاذبه نشتی د واقع کېدو د هغې دپاره درو دا یقیني خبره ده خافضة رافعه ښکته کوونکې د بعضو بندګانو لره پورته کوونکې د بعضو لره د قیامت په ورځ به بعض خلک عزتمند شي که نه الله به له عزتونه ورکړي قسمه قسم او بعض به ذلیله شي والعیاذ بالله کله به راځي دا ورځ اذا رجت الارض رجا کله چې وجړقولی شي ځمکه په جړقولو سره وبست الجبال بسا او زره زره شي غرونه په زره زره کېدو سره فکانت هباء منبثا نو شي به دوړه خوروره یا لوزولی شوي وکنتم ازواجا ثلاثه او شی به تاسو قسمونه درې خلق به په درې قسمو کې تقسیم شي په آخرت کې فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة نو خیل اسواله سلوی شان دی د خیل اسوالو واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة او خاوندان د ګسلاس سبد حال دی د ګسلاس والو والسابقون السابقون او کسان چې مخکې کېدونکي دي هرې نیکۍ ته مخکې داخلېدونکي به یې جنت ته السابقون اولنې والسابقون یعنی دنیا کې مخکې کېدو هرې نیکۍ ته السابقون په آخرت کې به مخکې کېږي جنت درې قسمه خلک چې دا پکې ټول نه اوچت دي السابقون نو ځکه الله وایي اولئک المقربون دا کسان نږدې کړی شوي دي الله ته فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې به یي ثلة من الاولین وقلیل من الآخرین لویه ډله ده د اولنو نه او لږ دي د وروستنو خلکو نه لویه ډله ده د هغه نور امتونو نه او بیا لږه ډله ده په دې امت کې ځکه چې نور امتونه ډېر دي نو په هغه ټولو امتونو هغه سابقون چې راجمع کړي او بیا صرف د دې امت نه هغه ډېر دي یو معنی دې کې دننه دا پرته ده دویمه دې کې دا پرته ده چې د دې امت چې کوم مشران دي سلف صالحین دي نیکانو خلکو هغه زمانه د هغه وخت خلک به ډېري او د وروستنو کې وروسته چې بیا کوم راغلي دي په دوی کې سابقون بیا لږ دي على سرور موضونة پکټونو باندې به موضونة چې جوړ شوي به تارونه د هغې د سرو زرونه متکئین علیها متقابلین تکیه وونکې به په هغې باندې یو بل ته مخامخ به دا کم کټونه چې د هغوی دي على سرور په کټونو باندې موضونه دا کټونه به جوړ شوي په داسې تار سره چې هغه به د سرو زرو وي او دوی به تکیه وونکي به په دغه باندې متقابلین یو بل ته به مخامخ ناست یطوف علیهم ولدان مخلدون ګرځي به په دوی باندې هلکان همیشه به هلکاني باکواب واباریق وکأس من معین په ګیلاسونو او جګونو سره او پیالې ډکې د شرابو خالصونه لا يصدعون عنها ولا ينزفون نه به یې په سر دړ کېږي د هغې نه او نه به الټۍ کوي د دنیا شرابو په شان نه دي وفاکهة مما یتخیرون
او میوې د هغې نه چې دوی یې غوره کوي ولحم طیر مما یشتهون او غوښې د مارغانو د هغې نه چې دوی یې خوښوي وحور عین او دوی لره به یې حورې غټو سترګو واله کامثال اللؤلؤ المکنون په شان د ملغلرو پټو ساتلی شو جزاء بما كانوا يعملون بدله ورکړی کیږي په سبب د هغه عملونو چې دوی به کول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما نه باوري په دغه جنت کې بې ځایه خبرې او نه د ګناه خبره الا قیلا سلاما سلاما مگر وینا به سلام و سلام واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين او خیلاس والا خلق سلوی شان دی د خیلاس والو فی صدر مخدود دوی با په بیرو کې چې بې ازغو دي وطلح منضود او په کیلو کې چې به لاندې باندې جوختې وظل ممدود او سوري اوږده کړې شوي کې وماء مسکوب او په اوبو روانې کړې شوي په مخ د ځمکه باندې وفاکهة کثیره او په میوو ډېرو کې لا مقطوعة ولا ممنوعة چې نه به ختمیږي او نه به ترې منع کیدی شي وفروش مرفوعه او په بسترو اوچتو درجو واله کې به یا او په زنانو مرفوعه اوچتو درجو واله سره به یا دنګې دنګې تلایانې به یا مطلب دی چې الله بوله قیمتي زنانه ورکوي دواړه صحیح دي معنی إنا أنشأناهن إنشاء یقینا موږ به پیدا کړو زنانو لره په ناشنا پیدا کولو سره فجعلناهن ابکارا نو جوړې به کړو د هغوی نه جنکۍ عروبا اترابا مینه کوونکي به یې د خاوندانو سره ومزولې به یعنی کله چې دا دنیا دا زنانه زی جنت ته که نه نو دا به داسې نه ځي چې دا به بوډیګانې او ښایسته به نه نه الله وایي دا ټولې به جنکۍ شي د خاوند سره به ډېره مینه کوي هلته همزولتیا کې وي لاصحاب الیمین د پاره د خیلاس والو ثلة من الاولین وثلة من الآخرین دوی ډلې دي د مخکینو امتونو نه او ډلې دي د وروستنو نه واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او ګس لاس والا څه بد حال دی د ګس لاس والو فی سموم وحمیم په ګرمو هواګانو کې به یو په خوټ کېدلو اوبو کې به یې وظل من یحموم او په سوري کې د لوګي نه لا بارد ولا کریم نه به یخي او نه به فایده مني د لوګي دلاسې چې سوری جوړ شي پای کې اوس فایده نه او نه هغه یخي انهم كانوا قبل ذلك مترفین یقینا دوی مخکې د دې نه ډېر مستو په مالونو د دنیا کې د دې دلاسې خو اوس دلته دي که نه وكانوا يصرون على الحنث العظيم او دوی چې همیشوالی به یې کوو په لویو ګناهونو باندې وكانوا يقولون او دوی چې وی به اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ایا کله چې مړه شو منګه او شو خاورې او هډوکي انا لمبعوثون ایا موږ به دوباره پورته کړی شو دا خبرې به دوی نه منلي هلته به دوی دا وي په دنیا کې ښه چې موږ خاورې شو او کله موږ زره زره شو بیا به موږ راپاسئ او آباؤنا الاولون آیا او پلاران زمونږ مخکیني زمونږ پلاران چې د هغوی به څه کي قل ان الاولین والآخرین
توایا یقینا مخکینی خلق او رستنی خلق لمجموعون الى میقات یوم معلوم ضرور برا جمع کړی شي مقرر وخت د ورځې معلومې ته ټول برا جمع کی ثم انکم ایها الضالون المکذبون بیا یقینا تاسو به گمراهانو دروغجن ګڼونکو الله لره لآکلون من شجر من زقوم خامخا خوړونکي به د ونې د زقوم نه فمالئون منها البطون نو ډکوونکي به د هغې نه خېټو لره فشاربون علیه من الحمیم نو څکونکي به د پاسه د هغې د ګرمو اوبو نه فشاربون شرب الهیم نو څکونکي به په شان د څکلو د تږي خانو اول به الله په دوی باندې دا خېټې ډکې کي د دغه زقوم ونې نه والعیاذ بالله او بیا به هغې دپاسې ګرمې اوبه څکي او دا اوبه به هم داسې څکي لکه هغه اوښان چې هغه تږي شوي خارښ پرې لګېدی الهیم جمع د هایم ده هغه اوښ ته وایي چې خارښ پرې ولګي که نه نو ډېر تږی کېږي په اوبو نه مړېږي دوی به هم دقه شان اوبه څکي هذا نزلهم یوم الدین دا میلمستیا د دوی د په ورځ د جزا نحن خلقناکم فلولا تصدقون موږ پیدا کړي تاسو نو ولې یقین نه کوئ اوس د دې ځای نه رکوع پورې به دلیلونه بیانېږي په دې خبره باندې چې وګوره د الله دې قدرت ته او تاسو له دې باوجود آخرت نه منئ او دا نه منئ چې الله به دویم پیر راپاسئ دا خلک افرأیتم ما تمنون آیا تاسو سوچ کړی دی په هغه نطفه کې چې تاسو یې اړوئ په رحم کې اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون آیا تاسو پیدا کوئ هغه او که موږ پیدا کوونکي یو څوک دا کار کوي چې دا د منۍ دا قطره لاړه شي د مور خېټې ته او بیا قسمه قسم مراحلو باندې د ماشوم تیریږي الله دې کې سوچ وکړئ که نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین موږ مقرر کړی دی په منځ تاسو کې مرګ لره او نه یو موږ عاجزه کړی شوي على ان نبدل امثالکم د دې نه چې بدل کو شکلونه ستاسو وننشئکم فیما لا تعلمون او پیدا کو تاسو په هغه شکلونو کې چې تاسو پې نه پوهېږئ الله وایي زه په دې قادر یم نو کوم رب چې په دې قادر دی هغه په دې هم قادر دی چې انسانان بیا راپاسي ولقد علمتم النشأة الأولى او یقینا تاسو ته معلوم دی پیدایش اولنې فلولا تذکرون نو ولې نصیحت نه اخلئ افرأیتم ما تحرثون ای سوچ کړی تاسو په هغه څه کې چې تاسو یې کرئ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا تاسو را زرغونوئ دې لره او که موږ یې را زرغونونکي یو تاسو بیا دا فصل لو باسئ دا میوې که نه منګه لو نشاء لجعلناه حطاما که چېرته وغواړو موږ خامخا وبګرځو دا ګیا زره زره فظلتم تفکهون نو وبګرځئ چې خفګان به کوئ الله زما خو په دې طاقت دی چې زه د هر څه زره زره کم دا فصل او دا باغونه دله ختم کم او بیا به خفګان کوئ پالتو خبرې به کوئ د الله نه ومرور شئ بیا او دا به وایي چې انا لمغرمون یقینا موږ تاوانیان شو بل نحن محرومون بلکې موږ محرومه شو افرأیتم الماء الذي تشربون
ایا تاسو سوچ کړی دی په هغه اوبو کې چې څکئ تاسو اانتم انزلتموه من المزن ایا تاسو رالیږلي دي دغه اوبه د وریځو ام نحن المنزلون او که موږ رالیږونکي یو لو نشاء جعلناه اجاجا که چېرته وغواړو موږ وبګرځو دا ترخې فلولا تشکرون ولې شکر نه کوئ که الله دا اوبه ترخېږي او د څکو قابلې نه وي نو بیا به څه کوئ الله وایي شکر ادا کوئ که نه زما افرأیتم النار التي تورون ایا تاسو سوچ کړی دی په اور هغه چې تاسو یې بلوئ په دغه اور کې چې د سوچ کړی الله وایي اانتم انشأتم شجرتها ایا تاسو پیدا کړی د ونه د اور ام نحن المنشئون او که موږ پیدا کوونکي یو نحن جعلناها تذکره من ګرځولې ده دا یاداش د اور د جهنم دپاره یعنی څوک دې ته ګوري د جهنم هغه اور به ورته رایادېږي ومتاعا للمقوین او فایده دپاره د مسافرو دې اور کې فایدې پرتې د مسافرو دپاره جهنم نه به ته یېرېږم اور ته ګوره جهنم به ورته رایادېږي او فایدې پکې هم دي نو چې هر څه دې الله کړي دي نو بیا یې پاکي ووایه که نه فسبح باسم ربك العظیم بس تسبیح وایه د نوم د رب خپل چې لوی شان واله دی فلا اقسم بمواقع النجوم داسې نه ده زه قسم کوم په ځایونو د پرېوتو د ستورو باندې فلا اقسم د عربو عادت دا دی چې لا اقسم د قسم دپاره استعمالوي او دا لام د تاکید دپاره راوړي او معنی دی دی فلا داسې نه ده داسې نه ده یوې خبرې باندې برد کوي چې هغه به مخکې د هغې تذکره شوي یا موضوع به مخ کوي نو دلته به اوس موږ څنګه وایو چې د فلا څه مطلب دی فلا دلته معنی دا ده چې داسې نه ده لکه څنګه چې تاسو وایئ چې د قرآن د الله کتاب نه دی نه نه داسې نه ده اقسم بمواقع النجوم الله وایي زه قسم خورم په هغه ځایونو باندې چې هلته ستوري پرېوځي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم او یقینا دا قسم که چرته تاسو پوهیږئ لوی دی انه لقرآن کریم یقینا دا قرآن دی عزتمن فی کتاب مکنون په کتاب محفوظ ساتلی شوي کې دی کتاب مکنون مراد لوح محفوظ دی دا قرآن په لوح محفوظ کې دی لا يمسه الا المطهرون لاس نه لګي دې سره مگر پاک خلک اچاوي چې د شیطان د خبرې راوړي دي الله وی شیطانان لوح محفوظ د کله رسیدي شي دې ته خو پاک ملایکو ورځي هغو سره لاس لګوي بس اکثر مفسرین دلته دا معنی اخیستې ده چې مطلب دی چې څوک پاکي او داسې مات نه نو هغه به د قرآن سره لاس لګوي دلته یو فایدې د ساتي الله په ستوري باندې قسم وخوړو او قسم یې په دې خبرو وخوړو چې د قرآن عزتمن کتاب دی نو د ستورو د قرآن مناسبت دا دی ځکه چې قرآن هم لږ لږ راغلی دی نو هر یو آیت د ستوري په شان دی او د ستوري په شان رڼا ورکوي تنزیل من رب العالمین نازل شوی دی د طرف د رب العالمین افبهذا الحديث انتم مدهنون ایا په دې خبره تاسو سستی کوونکي ایمان نه راوړئ په دې خبره باندې وتجعلون رزقکم او ګرځوئ تاسو برخه خپله د قرآن نه انکم تکذبون دا چې تاسو دروغجن ګڼئ ده یعنی پکار دا چې په قرآن م ایمان راوړی وی خپل آخرت هم ښایسته کړی وی نو ایله بیله دا برخه پکې تاسو واخیسته چې قرآن هم دروغجن کو فلولا اذا بلغت الحلقوم نو ولې نه ده چې کله ورسي روح مرۍ ته اوس الله سبحانه وتعالی بندګانو ته په مرګ سره تخویف ورکوي یری یې وایي کله چې ورسي روح مرۍ ته
وأنتم حينئذ تنظرون او تاسو په دغه وخت کې ګورئ مړي ته ګورئ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون او من ډیر نږدې یو دته ستاسو نه مګر تاسو نه د علم او د قدرت او د احاطې په لحاظ الله زه ورته ستاسو نه زیات نږدې یم او بله دا چې الله هغه ملایک رالیږلي که نه هغه کوم چې ساه اخلي نو هغوی ناسي ډېر نږدې دي مړي ته ناسي الله وایي موږ ډېر نږدې خو تاسو نه یې موږ فلولا إن كنتم غير مدينين نو ولې نه ده که چېرته تاسو نه یې کمزوري مشرکانو به وي که نه وایي موږ کمزوري نه یو موږ زورور یو الله وایي چې تاسو کمزوري نه یې ترجعونها إن كنتم صادقين چې واپس یې راوګرځوئ دا روح که چېرته تاسو رښتیني یئ که کمزوري نه یئ نو بیا دا روح را واپس کوئ که نه زه فأما إن كان من المقربين بس که چېرته یي دا سړی د ډېر نږدې خلکو نه هر انسان ته به هغه څه میلاویږي چې د هغې حقداري اوس که دا سړی د ډېرو نږدو خلکو نه هغه سابقون مخکې تذکره وشوه که نه فروح وريحان وجنة نعيم نو د ده دپاره راحت دی او خوشبویانې دي او جنتونه د نعمتونو دي واما ان كان من اصحاب اليمين او که چېرته یي دی د ښی لاسوالو نه فسلام لك من اصحاب اليمين نو ویلی به شي دته سلام دی په تا باندې ته د ښی لاسوالو نه واما ان كان من المكذبين الضالين او که چېرته یي دی د دروغجن ګڼونکو ګمراهانو نه فنزل من حمیم نو ده لره میلمستیا ده د ګرمو اوبو نه وتصلیة جحیم او داخلول دي ګرم اور ته ان هذا لهو حق اليقین یقینا دا خامخا پوره یقیني خبرې دي فسبح باسم ربك العظیم نو پاکی وایا د نوم د رب ستا چې لوی شان واله دی سورة الحدید دا مدنی سورت دی او په دې کې 9 آیتونه دي یو کم 10 څلور رکوګانې دي په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د ایمان حقیقت بیان کړی دی د ایمان آثار بیان کړي دي چې څوک په الله باندې ایمان راوړي نو په هغه کې ناشنا صفات پیدا کیږي د الله په لاره کې جهاد انفاق زړه نرمي دنیا نه بې رغبتۍ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض پاکی بیانی اللہ لراغ سجب اسمانون و زمکہ کی دی وهو العزیز الحکیم او غزور ور حکمت والده له ملک السماوات والارض خاص غلر باچائی دا اسمانون و دزمکی دا یحیی و یمیت جوندی کول کی او مڑ کول کی وهو على كل شيء قدير او هغه په هر شي باندې قدرت لرونکی دی هو الاول والآخر والظاهر والباطن هغه اول دی او وروستو دی او ښکاره او پټ دی وهو بكل شيء عليم او هغه په هر شي باندې پوهه دی د دې صفتونو وضاحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې کړی وی انت الاول فليس قبلك شيء یا الله ته اولنی ستا نه مخکې هیڅ شی نه و وانت الاخر فليس بعدك شيء یا الله ته وروستنی ذات چې ستا نه وروستو به هیڅ شی نه ټول هر څه به تا ته پاتې وانت الظاهر او ته داسې ښکارې چې ستا نه پورته څه شی نشتي او ته باطن یې نو ستا نه اخوا بل څه نشتي یعنی بل شی پرده نشتي چې تا نه یو شی غیب کي یو شی د الله نه پټ نه دی هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام خاص الله غزات ته چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه په اندازې د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو په عرش باندې
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها پویږي په هغه څه چې ننوځي په ځمکه کې وما يخرج منها او هغه چې راوځي د هغې نه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها او هغه چې نازلیږي د اسمان نه او هغه چې خیږي په اسمان کې الله پر ټولو خبرو باندې پوه دی پر ټولو باندې الله علیم دی وهو معكم اينما كنتم او هغه ستاسو سره دی هر ځای چې یې تاسو والله بما تعملون بصیر او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی د دې دا مطلب نه دی چې د الله ذات تاسو سره دی تاسو کوم ځای کې الله ذات تاسو سره دی نه الله د علم او د لیدو په اعتبار تاسو سره دی دا تفسیر موږ د ځان نه کوو دا د سلف صالحینو نه نقل دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نورو صحابه کرامو نه نقل دی او دلیل په دا دی ګوره الله وایي هغه تاسو سره تاسو چې هر ځای کې یې نو بیا وایي والله بما تعملون بصیر او الله لیدونکی دا کارونه چې تاسو یې کوئ مطلب الله تاسو سره دی د علم په اعتبار سره او دا خو د الله بېادبي دی چې سړی وایي چې الله ذات په هر ځای کې دی نه د الله ذات په عرش د پاسه دی د علم او د قدرت او د لیدو د اورېدو په اعتبار سره الله په هر ځای کې دی له ملک السماوات والارض خاص هغه لره باچایي د اسمانونو او د ځمکې ده والى الله ترجع الامور او خاص هغه ته ورګرځولی کېږي ټول کارونه یولج اللیل فی النهار ننباسي شپه په ورځ کې ویولج النهار فی اللیل او ننباسي ورځ په شپه کې وهو علیم بذات الصدور او هغه پوهه دی په هغه خبرو چې سینو کې دي آمنو بالله ورسوله ایمان راوړئ په الله باندې او په رسول د هغه باندې ایمان ته پکې دعوت شوی دی او بیا انفاق ته چې الله په لار کې به خرچم کوئ او د هر یو دپاره درې وجې بیان شوي دي را به شي په دې ایتونو کې ایمان به ولې راوړئ ځکه چې دا پیغمبر درغلی دی دپاره دی دعوت هم دغې دپاره در کړی دویم ایمان به ولې راوړي ځکه چې الله درنه لوز اخیستی دی او دلایل یې رالیږلي دي د پوهې دپاره او دریم ایمان به ولې راوړي ځکه چې دا قرآن نازل شوی دی دپاره چې تاسو د تیارو نه وباسي رڼا ته ځکه الله وایي آمنو بالله ورسوله ایمان راوړئ په الله باندې او په رسول د هغه باندې وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه او خرچه کوئ د هغه مال نه چې ګرځولي یې تاسو واکداران په هغې کې نائبان په یو بل پسې مال دته پاتې شوی دی فالذین آمنوا منکم وانفقوا نو هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی ستاسو نه او خرچه کړې ده لهم اجر کبیر هغوی لره اجر لوی دی وما لكم لا تؤمنون بالله او سوجر تاسو لرا لا تؤمنون بالله او سوجر چې تاسو به ایمان نه راوړئ بالله په الله باندې والرسول يدعوكم او حال دا چې رسول دعوت درکوي تاسو ته لتؤمنوا بربکم دې دپاره چې تاسو ایمان راوړئ په خپل رب باندې دا وجه ده که نه وي دې د لاسه به لازم ایمان راوړئ دویمه وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین او الله غستی د مضبوطه وعده ستاسو نه که چېرته تاسو مؤمنان یئ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات الله غزات چې رالیږي په بنده خپل باندې آیتونه ښکاره ليخرجكم من الظلمات إلى النور دې دپاره چې راوباسي تاسو د تیارو نه رڼا ته وإن الله بكم لرؤوف رحيم او یقینا الله په تاسو باندې خامخا شفقت کوونکی رحم کوونکی دی وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله او سوجه د تاسو لره چې خرچه نه کوئ په لاره د الله کې
اوس به د انفاق هم درې وجې بیانوي. یو دا چې د الله رضا به حاصلوي نو مال به لګې. دویم دا چې دنیا پاتې کېدونکې ده نو زر زر مال ولګوئ ځکه ټول مالونه د الله دي. دریم دا چې څوک د فتح مکې نه او حدیبیې نه مخکې مال ولګوي نو د هغوی اجر ډېر دی نو ځکه یې زر زر ولګوئ. ولله میراث السماوات والارض، او خاص الله لره میراث د اسمانونو او د ځمکې دی. دا مال ولګوئ الله وایي اسیم د هر څه پاتې کېدونکي دی الله ته. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نه دی ستاسو نه هغه څوک چې انفاق یې کړی دی مخکې د فتح د مکې نه او جهاد یې کړی دی. اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، دا کسان لوی درجې والدي دا کسانو نه چې مالونه یې لګولي دي وروستو د دې نه او جنګ یې کړی دی. د کومو کسانو چې مال مخکې لګولی دی د فتح مکې نه مخکې د دوی اجر ډېر دی. ولې؟ ځکه چې په هغه وخت کې ضرورت ډېر و، وروسته خو بیا ضرورت لږ و. نو دلته دا فایده راووته چې څومره د ضرورت په وخت کې یو سړی مال لګوي او څومره چاته ضرورت یو دی وله ورکوي نو دومره اجر ډېرېږي. وکلا وعد الله الحسنى، او هر یو سره وعده کړې د الله ښایسته وعده د جنت وعده یې ورسره کړې. حسنه مراد جنت دی. والله بما تعملون خبیر، او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. دې سره به اکتفا وکړو، په دې 10 نمبر آیت به ودرېږو. انشاءالله په دویم نشست کې به د 11 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې رحم وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.